بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به وي، د صحت جامو مې پر تن وي. ذبیح الله زاهد یم د 18م ټولګي د بیولوژي څخه د یوې پیزله پورې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. درنو زده کوونکو په تیرو درسونو کې موږ تاسو څه شی ولوستل؟ ډېر ښه. په تیر درس کې موږ او تاسو د حرکت او د ژوند د محیط له پلوه د الوتونکو ډلبندي وکړه. د حرکت له پلوه الوتونکي په څو ډوله وو؟ ډېر ښه، آفرین. او همدارنګه د ژوند له پلوه یا د ژوند د محیط له پلوه په څو ډوله وو؟ ډېر ښه. په څو ډوله وو؟ د حرکت له پلوه په دوه ډوله وو، په هوا کې الوتونکي او په ځمکه کې منډې وهونکي، چې موږ تاسو د هغو په اړه باندې وپوهېدو چې ځینې داسې الوتونکي شته دي چې الوتونکي په ټولګي کې دي خو په هوا کې الوتلی نه شي. د هغو یو مثال به څوک درته ووایي؟ آفرین. ډېر ښه. کیوي خورئ یې چې که نه؟ نه، آفرین. مرغه دی، خړ رنګ لري. تاسو موږ تاسو تېره راوستئ کوچنی سر، اوږده مښوکه لري، مضبوطې پښې، معناس جنس غټه هګۍ اچوي. ډېر ښه، آفرین. همدارنګه په هوا کې الوتونکي مرغان مو هم ولوستل چې د بدن عضلات او بڼکې د الوتلو لپاره برابرې دي او جوړې دي. بدن یې څه شي ته ورته و؟ کښتۍ ته ورته دی، په هوا کې الوتلی شي. د هغو ډولونه لکه څه شی؟ آفرین. نن راځو یوه بلې جالبې موضوع ته. آیا داسې تیلرونکی مو لیدلی دی چې هغه الوځي؟ د نن ورځې درس کې موږ تاسو تیلرونکی دی. آیا داسې تیلرونکی مو لیدلی دی چې هغه الوځي؟ نه مو دی لیدلی؟ تاسو ویډیوګانې تعقیبوئ، در وبه یې پېژنم. هغه الوتونکی چې هغه څنګه کولی شي تیلرونکی وي، په هوا کې الوتل کولی شي. نن راځو د موږ او تاسو د درس موضوع څه شی ده؟ هغه تیلرونکي یا مامالیان دي. تیلرونکي یا مامالیم دا هم د څه ډول حیوانات دي؟ تیلرونکي عالي حیوانات دي. د څه شی دي؟ عالي او پرمختللي حیوانات دي. پرمختللي حیوانات دي. د دې حیواناتو مؤنث جنس چې دی هغه تی لري. مؤنث جنس څه لري؟ تی لري یا تیونه لري. مؤنث جنس تی لري چې څه شی کو؟ د تیو دنده څه ده؟ خپلو بچیانو ته ورباندې شیدې ورکوي، هغه ته ورباندې غذا ورکوي چې د غذا شیدې دي د تیو له لارې څه کوي؟ خپلو بچیانو ته ورکوي. راځو دې ته چې د تیلرونکو حیواناتو ځانګړتیاوې څه دي. موږ تاسو چې حیوانات ډلبندي کوو هغه د ځانګړتیاو په اساس باندې ډلبندي کوو. راځو د تیلرونکو ځانګړتیاو ته چې تیلرونکي کومې ځانګړتیاوې لري. د تیلرونکو ځانګړتیاوې یا مشخصات. آفرین. اوله ځانګړتیا یې دا ده چې بدن یې د ویښتانو په واسطه باندې سره کم شوی، پوښل شوی. ویښتان یا وړۍ لري. شاباس، آفرین. بدن یې د ویښتانو یا وړیو په واسطه باندې پوښل شوی. څڅونکې غدې لري. څڅونکې غدې د څه لپاره؟ چې په داخل کې د غوړو، شیدو او همدارنګه د خولو څڅونکې غدې لري. همدارنګه غاړه یې معمولاً 7 شمزۍ لري. غاړه یې معمولاً څو؟ 7 شمزۍ لري. ځینې یې اوږده او خوځنده لکۍ لري. اوږده خوځنده حرکت ورکولی شي، ښه یې ښورولی شي. تاسو به لیدلي وي داسې تیلرونکي، پېژنئ یې. خوځنده لکۍ لري. د غاښونو شکل یې د خوراک له نوع سره توپیر کوي. د خوراکي توکو له مخې توپیر لري. غاښ یې څه رقم دي؟ د خوراکي توکو له مخې توپیر لري.
غاښونه یې د خوراکي توکو له مخې یو د بل سره بیا فرق لري. مثلا د هغه بیا د واښه خوړونکي یا غوښه خوړونکي یا هر شی خوړونکي چې دي دا یې د غاښونو ډول بیا په دغو خوراکي توکو په نوع پورې اړه لري یا د هغو سره یو ځای چې کله د خوراکي توکي تغییر کا غاښونه یې هم تغییر کا. د وینې دوران یې پوهیږئ څه ډول دی؟ د وینې دوران شاباس تړلی، زړه یې څو جوفه دی؟ 4 جوفه لري. همدارنګه تنفس د څه شي په واسطه ترسره کوي؟ د سږو. تنفس د څه په واسطه ترسره کوي؟ د سږو. آفرین. او همدارنګه په حنجره کې یو صوتي تناب لري. صوتي تناب. اتم چې دی د سینې قفس او د ګیډې د خالیګاه چې د هغه د دیافراګم د پردې په واسطه باندې سره کم شوی بله شوی. د سینې قفس او د ګیډې خالیګاه د څه شي په واسطه یو د بل څخه جلا دي؟ آفرین. د ګیډې تشه یا خالیګاه د دیافراګم پرده پوسته یو د بل څخه جلا شوي دي. همدارنګه نهم د اطراح په جهاز کې څه شی لري؟ مثانه لري. شاباس. آفرین. د اطراح په جهاز کې څه لري؟ مثانه لري. ډېر ښه. او مغز یې وده کړی او 12 جوړې مغزي د اعصاب لري. 12 جوړې مغزي اعصاب. همدارنګه نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي. نارینه او ښځینه جنسونه سره کوم دي؟ جلا دي. جنسي غړو یې ښه وده کړې. القاح یې سره کوم ده؟ داخلي ده. القاح یې داخلي او جنسي غړو یې ښه وده کړې. القاح شوی هګۍ چیرته ساتل کیږي؟ په رحم کې. القاح شوی هګۍ چیرته ساتل کیږي؟ په رحم کې ساتل کیږي. او جنین د جنین خپل پړاو چیرته تیروي؟ هغه هم په رحم کې تیروي. راځو د حیوانات د تیلرونکو حیواناتو ډلبندۍ ته. د تیلرونکو حیواناتو ډلبندي. تیلرونکي حیوانات د دوو ځانګړتیاو پر اساس باندې سره کم کیو ډلبندي کیو. چې یوه یې د غذا د لاسته راوړلو په اساس یوه ډلبندي ترسره کیږي او دویمه یې د بچي اچونکو د بچي اچولو چې څه ډول بچي ازیږول کا اچولو له مخې ډلبندي ترسره کیو. راځو لومړی یې د غذا د لاسته راوړلو له مخې ګورو چې په څو ډوله دي. تیلرونکي حیوانات د غذا د لاسته راوړلو له مخې په 3 ډوله دي. واښه خوړونکي یا هیربیورز چې تاسې یې پیژنئ په خپل چاپیریال کې مو لیدلي دي. لکه څه شی؟ آفرین. ډېر ښه. غوا کور کې پیژنئ، لرئ یې، پسه، میږ او داسې نور. آس. دویم چې دي غوښه خوړونکي حیوانات یا غوښه خوړونکي تیلرونکي چې کرنیورز ورته ویل کېږي. هغه لکه څه شی؟ آفرین. لکه د وحشي ځناور موږ تاسې پیژنو، پړانګ، زمری، لیوه، ګیدړ او دا شان. دریم چې دي هغه هر شی خوړونکي تیلرونکي لکه چې اومنیورز ورته وي. لکه څه شی؟ لکه انسان. همدارنګه د بچیو د اچولو له مخې په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله دي. هګۍ اچونکي یا اووي فاروس او بچي اچونکي یا ویوي فاروس. چې د بچیو د اچولو له مخې د په څو ډوله دي؟ په 2. ځینې هګۍ اچوي او ځینې څه کا بچي راوړي. موږ او تاسې راځو د 2 حیواناتو له ډلې څخه هګۍ اچونکي تیلرونکي پیژنو. دا حیوانات هګۍ اچوي. کله چې بچی له هګۍ څخه راووځي د مور له تیو څخه څه شی کا؟ شیدې روي، یعنې د شیدو څخه تغذیه کوي. دا حیوانات معمولا په استرالیا او نیوګیني کې پیدا کیږي. میږي خور یا اغزي لرونکي یعنی
میږي خور اغزي لرونکي یا هم سیشګای یا څه شی ایکیدنا یا ایکایدنا او همدارنګه ډګبیل پلاټیپاس چې تاسو اوس په انځوري شکل باندې دغه حیوانات وینئ چې سیشګای څه دی او ډګبیل پلاټیپاس څه ډول جوړښت لري. راځو لومړی څه ګورو. لومړی سیشګای ګورو. تاسو په محیط کې ډېر پیدا کیږي. دغه حیوان تاسو وینئ دا د کومو تیل لرونکو له ډلې څخه دی. آفرین، ښه، ډېر ښه. دی په خپل جوړښت کې څه لري؟ ستنو ته ورته جوړښتونه لري، معمولا د شپې لخوا راوځي، لیدلی به مو وي. او دویم چې دی هغه څه دی؟ ډګبیل پلاټیپاس دی. تاسو ورته وګورئ، معمولا په اوبو کې ژوند کوي او ځینې وخت وچې ته هم راوځي. دغه حیوانات دي چې موږ تاسو د تیل لرونکو له ډلې څخه ولوستل. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. د نن ورځې درس موږ تاسو له څه څخه شروع کړو؟ هغه مو له تیل لرونکو څخه شروع کړو. تاسو به وپوهېدئ چې تیل لرونکي څه ډول ژوندي موجودات دي. تیل لرونکي چې دي هغه عالي حیوانات دي، مؤنث جنسي تیل لري او له تیو څخه خپلو بچیانو ته څه ورکوي؟ شیدې ورکوي. وروسته له هغې څخه موږ تاسو د تیل لرونکو ځانګړتیاوې ولوستې. بدن یا ویښتان یا وړۍ لري، څڅونکي غدې لري چې دغه څڅونکي غدې لکه غوړ، شیدې او خولې څنګه کوي؟ ترشح کوي. همدارنګه یا څڅولو ته برابر وي یا د دنده پر غاړه د کنټرول. غاړه معمولا اوه شمزۍ لري، ځینې اوږده او خوځنده لکۍ لري. همدارنګه غاښ یې په خوړو پورې یا د خوړو په ډول پورې اړه لري چې څه ډول خوراکي توکي خوري. د وینې دوران یې تړلی دی. زړه یې څو جوفه لري؟ آفرین، 4 جوفه لري. تنفس د سږو په واسطه باندې کوي. په حنجره کې صوتي تناب شتون لري. د سینې قفس او د ګیډې خالیګاه د دیافراګم پردې په واسطه باندې یو له بل څخه جدا شوې ده. د اطراح په جهاز کې مثانه لري. 12 جوړې مغزي اعصاب لري. نارینه او ښځینه جنسونه یې جلا دي. همدارنګه القاح یې سره کمته ده، داخلي ده او جنسي غړو یې ښه وده کړې. القاح شوې هګۍ پرې هم او د جنین مرحله پرې هم کې تیروي. موږ تاسو د تیل لرونکو ډلبندي وکړه چې د غذا د لاسته راوړلو له مخې په 3 ډوله او د بچۍ د اچولو یا د بچي د زیږولو له مخې په 2 ډوله وو. راځو اوس د درس وروستۍ برخې ته چې پوښتنې دي. اوله پوښتنه: تیل لرونکي د غذا د لاسته راوړلو له مخې په څو ډوله دي؟ اول ځواب په 2 ډوله، دویم ځواب په 3 ډوله، دریم ځواب په 4 ډوله، څلورم ځواب ډېر ډولونه لري. دویمه پوښتنه: د تیل لرونکو زړه څو جوفه دی؟ زړه یې څو خالیګاوې لري؟ اول ځواب 2 جوفه، دویم 3 جوفه، دریم 4 جوفه او پنځم زړه یې جوفونه نه لري. د ویډیو په کتلو او درس مطالعې سره به دغه سوالونه در سره حل کړئ. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. د بیا مو چې پر خدمت کې حاضرېږم، په لوی او متعال رب مو سپارم. الله تعالی او ملګری شه.